د بریالیتوب 18 زرین قوانین. لومړی د علت او معلول قانون. د پیښې یا تصادف په نوم هیڅ شی نشته. هر څه د یو دلیل لپاره پیښیږي. د هر علت لپاره یو معلول شته او د هر معلول لپاره یو لامل یا علت شته. د هرې پیښې د پیښېدو لپاره یو ځانګړی لامل یا لاملونه شته. که تاسو ترې خبر یاست او یا ترې خبر نه یاست، تاسو کولی شئ په ژوند کې هر هغه څه وکړئ چې تاسو یې غواړئ، خو شرط یې دا دی چې تاسو په سمه او دقیقه توګه پریکړه وکړئ چې تاسو څه غواړئ او بیا لاس په کار شئ. بریا، ناکامي، خوښي، غم، هر څه یو لامل یا دلیل لري. یو هوښیار او منطقي انسان تل د لاملونو او پایلو سره د دغو لاملونو د اړیکو موندلو په لټه کې وي. بریالي خلک هغه دي چې په هر څه او هر اړیکې کې لامل او معلول لټوي. دوی دلیلونه لټوي او په قانون بدلوي او دوی تل دا قوانین مراعاتوي او بریالي کیږي. که په سوداګرۍ کې ستاسو پلور کم وي، اصلي لاملونه یې پیدا کړئ. که چیرې مو له کورنۍ سره اړیکه ښه نه وي، اصلي لامل یې پیدا کړئ. که مو وزن ورځ تر بلې ډیریږي، په اصلي لامل پسې وګرځئ او پیدا یې کړئ. د دغو پیښو د پیښېدو د علتونو له موندلو وروسته مطلوب شرایط په نښه کړئ. تل هڅه وکړئ چې رښتیني دلیلونه پیدا کړئ. د رښتینو دلیلونو په موندلو سره تاسو د هغوی د کنټرول ځواک پیدا کوئ. تاسو کولی شئ د خپل ژوند په ټولو پیښو کې له دغه قانون څخه ګټه پورته کړئ او د خپل ژوند کنټرول په خپل واک کې وساتئ. وهم: د ذهن قانون او د ذهنیتونو د عینیت یا رښتینولۍ موندنه. تاسو په هغه څه بدلیږئ چې په اړه یې فکر کوئ. نو تل د هغو شیانو په اړه فکر وکړئ چې تل یې غوښتونکي یاست. د هغو شیانو په اړه هیڅکله فکر مه کوئ چې ورسره مینه او لیوالتیا نه لرئ. نو تل د هغو شیانو په اړه فکر وکړئ چې تاسو یې واقعا غواړئ. یوازې خپلو غوښتنو ته پام وکړئ، خو هغه څه چې نه یې غواړئ پام هم ورته مه کوئ. ستاسو بهرنی ژوند ستاسو د داخلي ژوند انعکاس دی. ستاسو شاوخوا نړۍ ستاسو د دننه نړۍ فزیکي څرګندونه ده. په ژوند کې ستاسو اصلي دنده دا ده چې د خپلې خوښې ژوند په خپل دننه کې رامنځته کړئ. خپل ایډیال ژوند له ټولو ځانګړنو سره مجسم کړئ او دغه ذهني انځور تر هغو پورې وساتئ تر څو چې ستاسو شاوخوا نړۍ کې تحقق پیدا کړي. ستاسو ناخودآګاه ضمیر د غیر واقعي تجربې او د رښتینې نړۍ تخیل ترمنځ توپیر نه ویني. که چیرې تاسو کوم څه تجسم کړئ، نو ستاسو ناخودآګاه ضمیر لپاره داسې دی لکه تاسو چې هغه کار په رښتیا کړی وي. ستاسو د فکر ډول او داخلي احساساتو او ستاسو چلند او بهرنیو تجربو ترمنځ یوه مستقیمه اړیکه شته. ستاسو ټولنیزې اړیکې، جسمي حالت، مالي شرایط او بریالیتوبونه ستاسو د داخلي نړۍ انعکاس دی. نو پر دې بنسټ خپل فکرونه په آګاهانه ډول وټاکئ. یوازې هغه موارد او ټکي چې ستاسو په ګټه وي پرېږدئ چې ستاسو ذهن ته لار پیدا کړي. د دغه قانون مراعاتول کیدای شي ستاسو پر ژوند ډېرې مثبتې اغیزې وکړي. نو تل د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې خوښیږي مو او مینه ورسره لرئ. د هغه څه په اړه فکر مه کوئ چې درته په زړه پورې نه دي. دریم: د باور قانون. باور یو فکر دی چې زموږ په ذهن کې ډېر زیات تکراریږي. هر هغه څه چې تاسو په ژوره توګه پرې باور لرئ په واقعیت بدلیږي. نو هغه محدودونکي باورونه چې ستاسو د پرمختګ خنډ ګرځي ویې پیژنئ او له منځه یې یوسئ. تاسو هغه څه نه وینئ چې باور پرې نه کوئ، بلکې هغه څه چې باور پرې کوئ تاسو یې لیدلی شئ او یا یې وینئ. انسانان څه ډول چې باور لري کولی شي هماغه ډول فکر وکړي. دا د خلکو باورونه دي چې انسان ته دا ښیي چې څه ډول فکر باید وکړي. انسانان د خپلو باورونو د ثابتولو ماشینونه دي. پر هر شي چې باور لري هغه به تجربه کوي. د ژوند قانون د باور قانون دی. غوره او ستر باورونه د ټولو سترو بریاوو او لاسته راوړنو سرچینه ده. د انسانانو ترمنځ توپیر د دوی د باورونو ترمنځ توپیر دی. د یو انسان وړتیا د هغه د باورونو له مخې ټاکل کیږي. ستاسو باورونه ستاسو په ژوند کې د لاسته راوړنو د جوړېدو سبب ګرځي. له همدې امله خپل ویجاړونکي او محدودونکي باورونه وپیژنئ او ځای رغنده او مثبتو باورونو ته ورکړئ. څلورم: د تمې او تمرکز قانون. په هر څه تمرکز وکړئ او د هغو د پیښېدو تمه ولرئ او ډېره اندازه یې ترلاسه کړئ. که چیرې تاسو خوښونکي موضوعګانې تجسم کړئ او په خپله شاوخوا نړۍ کې په پوره باور سره د هغو د پیښېدو تمه ولرئ، نو دا څه به ضرور پیښ شي. هر هغه څه چې پر هغه تمرکز کوئ او په اړه یې فکر کوئ ستاسو په رښتیني ژوند کې منځته راځي او پراختیا مومي. نو پر دې بنسټ خپل فکر باید پر هغو شیانو متمرکز کړئ چې تاسو په رښتیا د هغه غوښتونکي یاست او د پیښېدو تمه یې هم ولرئ. تاسو تل له خپلو هیلو سره همغږي ژوند کوئ.
کله چې ناخودآګاه ضمیر د کوم شي تمه ولري نو همدا ضمیر هغه کار کوي چې هماغه څه پیښ شي. ډاکټران دغه قانون د دوا ډوله درملو په جوړولو کې کاروي. دوا ډوله درمل په اصل کې هیڅ ډول طبي خصوصیت نه لري. ډاکټران د دغو درملو په ورکولو ناروغان تلقینوي او په هغوی کې د روغېدو تمه پیدا کوي. د تمې قانون ته په کتو سره دا چې دغه ناروغان د روغېدو تمه لري نو دغه دوا ډوله درمل پرې اغیز کوي او جوړیږي. نو پر دې بنسټ په خپل ژوند کې تل د ښو پیښو په تمه اوسئ تر څو د هغو زیاته کچه په خپل ژوند کې تجربه کړئ. 5. د انتخاب قانون. تر دې دمه زموږ ژوند زموږ د ټاکنو پایله ده ځکه چې موږ تل د خپلو افکارو په ټاکلو کې خپلواک یو. موږ په خپل ژوند او هر هغه څه چې موږ سره پیښیږي بشپړ کنټرول لرو. زموږ په ژوند کې د ټولو لاسته راوړنو اصلي ریښه زموږ ټاکنې دي. موږ په هر شیبه کې د ټاکنو په حال کې یو. انتخاب زموږ په ژوند کې د ټولو لاسته راوړنو ریښه ده. موږ په هر شیبه کې انتخاب کوو. زموږ هر ټاکنه د یو چلند د رامنځته کېدو سبب ګرځي او په راتلونکي کې دغه چلند په عادت بدلیږي. دغه عادتونه زموږ د ژوند لوری ټاکي او موږ د خپلو کارونو لږ تر لږه 80% برخه د عادت له مخې سرته رسوو. نو موږ کولی شو هغه عادتونه چې زموږ بریالیتوب تضمینوي هغو ته وده ورکړو تر څو چې مطلوب چلند په اتومات ډول او غیر ارادي ډول ترسره نشي. د هغو تمرین دوام او آګاهانه تکرار ته یې ادامه ورکړو. که یو څوک هیڅ ټاکنه ونه لري دا معنا لري چې هغه دا غوره ګڼلی چې هر څه پیښیږي پیښ دي شي. غوره ټاکنې او د هغو تکرار تر هغو چې په عادت بدلیږي زموږ لاسته راوړنې به جوړې کړي. لکه که زه دا غوره کړم چې هره ورځ باید نیم ساعت سپورت وکړم او دغه کار ته د عادت بڼه ورکړم نو زما لاسته راوړنه به زما د وجود سلامتي وي. که چیرې تاسو دا غوره وګڼئ چې د ورځې 1 ساعت د تلویزیون د بې معنا خپرونو د لیدو پر ځای خپل مسلکي کتابونه ولولئ نو وروسته له 1 کال څخه به په خپل مسلک او دفتر کې سیال ونه لرئ. تر دې دمه زموږ ژوند زموږ د ټاکنو پایله ده. نو که چیرې غواړئ چې نیکمرغه ژوند ولرئ نو غوره ټاکنې وکړئ. 6. د مثبت تفکر یا فکر کولو قانون. بریالیتوب او خوښۍ ته د رسیدو لپاره مثبت فکر کول یو حتمی امر یا ضرورت دی. ستاسو د فکر کولو ډول ستاسو د غوښتنو، ارزښتونو، باورونو او تمو ښکارندوی دی. مثبت فکر کول یعنی د حل لارې د موندلو لپاره یوه همیشنۍ هیله یا په بل عبارت په مثبت فکر کولو سره تاسو تل د حل لارې د موندلو لپاره یوه تلپاتې هیله لرئ. د یو انسان ټول چلندونه په فکر کولو پورې تړلي دي. مثبت فکر کول ستاسو د بریالیتوب، ښو اړیکو، روغتیا او ستاسو د دنننۍ آرامتیا سبب ګرځي. ژوند ته له مثبت لوري څخه وګورئ یا د ژوند په وړاندې تل مثبت لید ولرئ او هر کار چې کوئ په دې باور ولرئ چې بریالۍ پایلې یا نتیجه به هم ترلاسه کوئ. د مثبت فکر کولو قانون د باور، تمو او د ذهنیتونو د رښتینولۍ د موندلو قانونونه د یو بل بشپړونکي دي. مثبت فکرونه عبارت له هغې ډلې افکارو څخه دي چې ستاسو پر ذهن او چلند باندې مثبتې او ګټورې اغیزې پرې باسي. مثبت فکرونه لارښوونکي هم دي او دا ډول ستاسو د ښه او نیکمرغه ژوند سببونه هم برابروي. د مثبت فکر کولو تر ټولو غوره لار مثبتې خبرې کول دي. زموږ ناخودآګاه ضمیر کلمو سره سروکار لري نو د مثبت فکر کولو لپاره باید خپلې ژبې او افکارو ته ډیر پام وکړو. که چیرې غواړئ له مثبت فکر کولو څخه تر ټولو وړ نتیجه یا پایله ترلاسه کړئ نو لاندې 3 ګامونه ضرور واخلئ. اول، مثبت تفکر. 2، مثبت تجسم یا ذهني انځورونه. 3، مثبت اقدامونه. ستاسو فکرونه ستاسو لوري ټاکي نو ښه دا ده چې خپل فکرونه مثبت لوري ته برابر کړئ. اووم، د بدلون قانون. بدلونونه حتمی دي نو راځئ چې د بدلون استادان اوسو نه قربانیان. په دې نړۍ کې هر څه له سپوږمۍ او ځمکې نیولې بیا تر اقتصادي شرایطو او ټولنې پورې هره ورځ په بدلون کې دي. هغه خلک بریالي خلک دي چې ځانونه له دغو بدلونونو سره برابر یا سم کړي. ډایناسورونو ونشوه کړای چې ځان له محیطي بدلونونو سره برابر یا سم کړي نو ځکه د مځکې له مخې ورک او له منځه ولاړل. د نوکیا شرکت ونشوه کړای چې ټکنالوژي په نړۍ کې د بدلونونو له چټکتیا سره ځان سم کړي نو ځکه ماته یې وخوړه. ستاسو ماشومان له ماشوموالي نه د بدلون په حالت کې دي، لویږي او ځوانیږي. تاسو نشئ کولی چې له خپلو ځوانو شوو ماشومانو سره هغه ډول چلند وکړئ کوم چې دوی لا واړه ول او کوم بدلونونه چې په هغوی کې راغلي دي هغو ته په پام کولو سره تاسو باید په خپل چلند کې بدلون راولئ. په بازار او د کسب او کار په نړۍ کې هم همدغه قانون د ډیر اهمیت وړ دی.
ډیر پخواني شغلونه او کسبونه خپل ځای نورو کسبونو او کارونو ته پرېږدي او که چیرې دغو بدلونونو سره ځان سم نه کړو نو ماته خورو، نو بدلونونه حتمي دي. نو راځئ چې د بدلونونو استادان اوسو، نه یې قربانیان. اتم، د مسؤلیت یا پزولۍ منلو قانون. تاسو چې اوس هر څه یاست او هر چیرې چې یاست، د دې لپاره چې تاسو خپله دغه څه غوښتي دي، دا چې څه یاست، څه مو په لاس راوړي او څه به شئ، د دې هر څه مسؤلیت ستاسو پر خپله غاړه دی. کله چې تاسو د خپل ژوند مسؤلیت 100% ومنئ، هغه مهال تاسو بریالي کیږئ. کله چې موږ د خپل ژوند د ټولو مسایلو او کارونو مسؤلیت په خپله غاړه واخلو او ویې منو، نو موږ به نور په بندنیو عواملو او لاملونو پورې تړلي نه اوسو. نو په دې کار سره موږ دا اجازه نه ورکوو چې زموږ د ژوند هیڅ کار زموږ د قدرت او واک له دایرې څخه د باندې وي. خو که چیرې موږ تل نور خلک د هغو پیښو لامل وګڼو چې زموږ په ژوند کې پېښ شوي دي، موږ به په دې ډول خپل ځواک کم او محدود کړی وي او تل به نورو ته اړمن اوسو. نو تل د خپلو کارونو مسؤلیت 100% قبول کړئ، تر څو د حل لاره هم 100% ستاسو په واک کې وي او دا ستاسو په کنټرول کې دی. نورو ته دا اجازه مه ورکوئ چې ستاسو د کارونو پر نتیجې یا پایلې اغیز ولري. که چیرې زما د مغازې پلور لږ دی، زه کولی شم چې د سلګونو دلیلونو او پلمو په وسیله دا ستونزه په ځان پورې ونه تړم او په دې کار زه قبلوم چې دا چاره زما له واکه وتلې ده. خو که چیرې زه دا ومنم چې هغه څوک چې کولی شي په هر ډول شرایطو کې زما د مغازې پلور ډیر کړي، هغه تن یوازې زه یم، نو دلته دی چې زه بهرنیو عواملو او سببونو ته انتظار نه کوم. د پلور پر ډیروالي هومره کار کوم تر څو غوره پایله ترلاسه کړم، تر څو چې د خپل ژوند د ټولو کارونو مسؤلیت په خپله غاړه وانخلو او په خپل شاوخوا کې د پیښو عاملین نور خلک وبولو، نو هیڅکله به رواني بلوغ او پوخوالي ته ونه رسیږو. مسؤلیت منل د رواني بلوغ یا پوخوالي نښه ده. که چیرې په خپل ژوند کې همدغه د مسؤلیت منلو په قانون ښه وپوهیږو، په سم ډول یې ترسره کړو، نو به هغه قدرت پیدا کړو چې هیڅ بریالیتوب به ناشونی نه وي. نهم، د انعام یا جایزې ورکولو قانون. عالم په پوره نظم کې ژوند کوي او موږ د خپلو عملونو انعام او جایزه اخلو. تل په هماغه لاس چې څه ورکوو په هماغه لاس څه اخلو. کله عالم یا خلکو نه ډیر څه ترلاسه کوئ، دا معنی لري چې تاسو ډیر څه ورکړي دي. په هر لاس چې ورکړئ په هماغه به یې ضرور واخلئ. هغه انعامونه چې تاسو یې په خپل ژوند کې ترلاسه کوئ، نورو ته ستاسو د خدمت له کچې یا اندازې سره مستقیمه اړیکه لري. هر څومره چې ډیر د نورو د ژوند د ښه والي او نیکمرغۍ لپاره کار وکړئ او خپلې وړتیاوې ډیرې کړئ، په هماغه کچه یا اندازه د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې ډیر پرمختګ کوئ. که چیرې د نورو له بریاوو سره مرسته وکړئ، بې له شکه تاسو هم بریالي کیږئ. د نورو د ژوند په ښه والي کې مرسته وکړئ چې د خپلو ښو چارو انعام یا جایزه ترلاسه کړئ. لسم، د هڅو د اغیز قانون. زموږ ټولې هیلې، خوبونه او ارمانونه له ډیر زیات او سخت کار سره ګرو او یا تړلي دي. څومره چې ډیره هڅه وکړو نو ډیر بریالیتوبونه زموږ په نصیب کیږي. هغه څه چې ستاسو او ستاسو د موخو یا هدفونو ترمنځ ولاړ دی، هغه ستاسو چلند دی. انسان د کوښښ په مرسته هر څه ته رسیدی شي. ډیر کار او زیار د دې معنا لري چې په مینه کار وکړئ، نه دا چې درانه کارونه وکړئ. زموږ هدفونو او هیلو ته د رسیدو کچه او وخت زموږ له هڅو سره مستقیمه اړیکه لري. څومره چې ډیر کار وکړو هماغومره ډیر فعالیږو. خو یو شي ته مو پام اوسه چې موږ باید هغه چارې پر غاړه واخلو چې مینه ورسره لرو او زموږ په وس دي. ښایي د ټولو کارونو د ترسره کولو لپاره پوره وخت موجود نه وي، خو د مهمترینو کارونو د ترسره کولو لپاره تل پوره وخت شته. که چیرې موږ پر خپل کار مین اوسو، نو زموږ سخت کار په مینه کار کول دي. خو که چیرې خپل کار مو خوښ نه وي، نو زموږ سخت کار رنځ او ډیر فزیکي کار دی. نو پر دې بنسټ پر هغه کار چې مین یاست خپل ځواک 100% هغه ته بیل کړئ چې بریالي شئ. 11، د چمتووالي قانون. د تر ټولو بریالیو خلکو په حوزه کې هغه خلک ولاړ دي چې دوی خپل ډیر وخت د کارونو د ترسره کولو لپاره چمتووالي ته بیل کړی دی. ښه فعالیت د پوره چمتووالي او یا آمادګۍ پایله ده. موږ تر هغه کچه بریالي کیږو تر کومې کچې مو چې ځان چمتو کړی دی. که چیرې غواړئ په خپل موټر کې په سفر لاړ شئ، نو تاسو باید ځینې شیان مخکې له مخکې چمتو کړئ. لکه ستاسو باید ډرایو یا موټر چلول زده وي. د موټر تیل او غوړ باید چک کړئ. خپل موټر باید له تخنیکي پلوه ښه معاینه کړئ. د سفر وسایل باید برابر کړئ. کله چې تاسو دا ټول چمتو کړل، نو هغه مهال کولی شئ چې په خپل موټر کې په سفر ووځئ. په هره چاره کې چمتووالی لازم او اړین دی.
د پلور لپاره لومړنۍ مرحله چمتووالی دی. موږ که چمتو نه اوسو کولی نشو چې د پلور په سرخ کې دننه شو. که چیرې یو پوره چمتو پلورونکی نه اوسو کولی نشو چې پلور ولرو. 12 د روڼتیا یا شفافیت قانون. بریالیتوب باید موږ ته روڼ او شفاف وي. له بریالیتوب څخه زموږ موخه یا هدف څه شی دی؟ مغز باید ورته مشخص او روښانه وي چې تاسو څه شی غواړئ. ستاسو له نظره موفقیت یا بریالیتوب څه شی دی؟ څرنګه بڼه لري، څرنګه خوند لري او څرنګه رنګ لري. تاسو باید پر دې پوه شئ کله چې بریالي کیږئ نو په څرنګه یو انسان بدلیږي. کوم شیان لاسته راوړئ. ستاسو ذهن ته باید د بریالیتوب په اړه هر څه واضح او ښکاره وي. ورسیږئ کله چې په دې ونه پوهیږئ چې څه شي ته غواړئ ورسیږئ نو څرنګه کولی شئ چې هغوی ته ورسیږئ. کله چې وایاست غواړئ نیکمرغه شئ دا یو روڼ او شفاف هدف نه دی. تاسو باید دقیق او شفاف یا روڼ پوه شئ چې څومره پیسې غواړئ ترلاسه کړئ. دا پیسې د کومو کارونو لپاره غواړئ او له کومو لارو کولی شئ دغه پیسې ترلاسه کړئ. بریالیتوب باید موږ ته شفاف او روڼ وي. زموږ ذهن باید ورته روښانه او مشخص وي چې تاسو څه شی غواړئ. دا د بریالیتوب یو قانون دی. 14 د ظرفیت قانون. تاسو د خپل ظرفیت په کچه بریالي کیږئ. موږ هومره بریالي کیږو چې د هغه لپاره وړ او چمتو یو. که چیرې تاسو په خپل اوسني کار کې خوښ نه یاست نو باید د خپل ظرفیت کچه لوړه کړئ. موږ د خپل ظرفیت په کچه یا اندازه بریالي کیږو. څومره دې ته حاضر یې چې زده کړه وکړئ او څومره دې ته حاضر یې چې خپلو زده کړو ته د عمل جامه واغوندئ. که چیرې د سیند غاړې ته ولاړ شئ او له تا سره د اوبو وړلو لپاره یو وړوکی لوښی وي نو دا د سیند ګناه نه ده، دا ګناه ستا ده چې وړوکی لوښی دې راوړی دی. خپل لوښی غټ کړئ او دې ته حاضر شئ چې زده کړه وکړئ او د عمر تر پایه له خپلو زده کړو څخه ګټه پورته کړئ. که چیرې په خپلو کارونو کې نه بریالي کیږئ 2 لاندیني دلیلونه لري. لومړی تر اوسه تاسو ته دا شفافه نه ده چې بریالیتوب څه شی دی. 2 ستاسو ظرفیت تر اوسه ډیر شوی نه دی. په سیند کې محدودیت نشته بلکې په هغه لوښي کې محدودیت پروت دی چې مو د اوبو وړلو لپاره ځان سره سیند ته راوړی دی. خپل ظرفیت لوړ کړه. د خپل لید اسمان پراخ کړه. نړۍ په بخشش کې هیڅ محدودیت نه لري. هیڅ محدودیت وجود نه لري. یوازې زموږ په ذهن کې محدودیت موجود دی. 14 د قیمت قانون. هر هغه شی چې په نړۍ کې وغواړئ ترلاسه کولی یې شئ. خو شرط دا دی چې قیمت یې باید ورکړئ او زموږ عقل او پوهه دا حکم کوي چې هر هغه څه چې موږ یې ترلاسه کوو له هغه قیمت سره برابر دی چې موږ یې ورکوو. هر شی یو قیمت لري. د هر شي لپاره که بریالیتوب هم وي باید قیمت یې ورکړو. که چیرې موږ غواړو چې مناسب وزن ولرو قیمت یې دا دی چې باید یو مناسب غذایي رژیم ولرو. که چیرې موږ غواړو ځواکمنې وږې یا عضلې ولرو باید هره ورځ درانه شیان پورته کړو. که چیرې موږ غواړو چې له خپل ژوند ملګري سره ښې اړیکې ولرو لومړی باید زده کړه وکړو او بیا باید هغه ته وخت ورکړو. موږ باید دې ته حاضر واوسو چې د هر څه قیمت په متناسب ډول ورکړو. په دنیا کې هیڅ وړیا شی نشته. نو آیا حاضر یې د بریالیتوب قیمت ورکړې؟ خپل موخو او هدفونو ته د رسیدو لپاره باید د هغو قیمت مشخص کړي او دې ته باید حاضر اوسئ چې هغه قیمت ورکړي. 15 د شناخت یا پیژندلو قانون. پیژندل یا شناخت انسان ته قدرت ورکوي. تاسو ته دا شونتیا برابروي چې ترې سمه ګټه واخلئ. شناخت هغه مهمترین عامل دی چې ستاسو د بریالیتوب کچه تعریفوي. که چیرې زه شناخت ولرم نو ترې ښه ګټه اخیستلی شم. که تاسو داسې یوه قیمتي وسیله ولرئ چې ډېرې زیاتې بټنې ولري که دغه بټنې ونه پیژنئ نو نه یوازې تاسو ته په درد نه خوري بلکې ستاسو د ګنګسوالي سبب هم کیږي. نو څومره چې ځان ښه وپیژنو موږ کولی شو له خپلو وړتیاو او ځواکونو څخه په ښه ډول ګټه واخلو. که چیرې موږ ځان ښه وپیژنو نو موږ پوهیږو چې ولې خوښ او ولې ناخوښه یو. ولې هیله لرم چې ټول ما تایید کړي او ولې هیله لرم چې پرته له زحمته شته پیدا کړم. ځان پیژندنه یو له ډیرو مهمو شناختونو او د بریالیتوب له کلیګانو څخه ده. هڅه وکړئ چې په هر کار کې ځان بشپړې پیژندنې یا شناخت ته ورسوئ تر څو چې په ډیر ځواک لاس په کار شئ. 14 د پوهې او فن قانون. بریالیتوب د پوهېدو او توانېدلو پایله یا نتیجه ده. د بریالیتوب لپاره 2 شیانو ته اړتیا لرو. لومړی پوهېدل یا آګاهي. 2 بلدیت یا توانېدل. اوسني انسانان څومره چې اړینه ده له هغه څخه ډیر پوهیږي او څومره چې اړینه ده له هغه څخه کم کار کوي. د بریالیتوب لپاره یوازې کافي ده چې د خپلې پوهې 100% په عمل بدله کړئ. یوازې پوهېدل کافي نه دی، باید خپله پوهه عملي کړئ. 1 ساعت زده کړه وکړه او 9 ساعته تمرین وکړه. په سلو کې 100% زده کړه وکړه او 80%
تمرین وکړه. کله دې غیر عمل وکړئ نو ستاسو پوهه ډیره زیاته ده او تاسو ته په ژوند کې به ګټه ونه لري او تاسو به هم کوم ځای ته ونه رسیږئ. د بریالیتوب لپاره باید هره ورځ خپله پوهه لږه ډیره کړئ او دغه پوهه په مهارت او تمرین بدله کړئ. 10 د همغږۍ قانون. د بریالیتوب ارزاوې له یو بل سره همغږي دي. که خوښ یې نو کولی شي چې شتمن شي. که چیرې په خپل کار کې بریالی یې نو په خپلې کورنۍ کې باید بریالی اوسي. شتمن کېدل او پیسې لرل نه یوازې دا چې له پوهې، بریالیتوب او خوشحالۍ سره جلاوالی نه لري بلکې یو له بل سره تړلي دي. پیسې پښتو پورې تړلي دي. دا غلط باور دی چې وایي پوهه ښه ده که شتمني. شتمني او پوهه کولی شي خوا په خوا کې واوسي. هېڅکله داسې فکر مه کوئ چې که چیرې غواړئ یو بریالیتوب ترلاسه کړئ باید بل بریالیتوب له لاسه ورکړئ. د بریالیتوب ټولې برخې یو له بل سره همغږي دي. 18 د جذب قانون. د هستۍ په نړۍ کې تر ټولو مهم قانون. د جذب قانون دا وایي چې هر هغه شی چې تاسو پرې تمرکز کوئ د هغه په اړه فکر کوئ، د هغه په حق لوستل کوئ او په اړه یې په شدید ډول خبرې کوئ، هغه تاسو خپل ژوند ته جذبوئ. جک کانفیلد. د جذب قانون څه شی دی؟ موږ په خپل ژوند کې هغه شیان خپله ځان ته جذبوو چې خپله انرژي، حواس او پاملرنه د هغه په لور ور اړوو. که موږ هغه غواړو او که نه یې غواړو. هر انسان ښې او بدې څپې لري. په حقیقت کې موږ تل په ارتعاش کې یو. که چیرې لیواله، خوښ، قدردان او ویاړمن اوسئ نو مثبتې څپې یا موجونه د باندې باسئ. خو که چیرې ناهیلي، غمګین او ناراحته اوسئ او د بې ګټېتوب او ماتې احساس وکړئ نو له ځانه منفي موجونه باسئ. په لنډ ډول د جذب قانون وایي چې هر هغه څه چې د انسان په ذهن کې تصور یا انځور شي، هغه که ښه وي که بد، که ښکلي وي که بې ډوله، هغه به د هغه په واقعي نړۍ کې راښکاره شي. د دغه ذهني انځور یا تصویر په واقعیت د بدلیدو چټکتیا او شدت په ذهن کې دغه تصور د تمرکز په شدت او د تصویر په روښانتیا پورې تړاو لري. په واقع کې هغه غوښتنې چې تصور کیږي یا داسې چې وکړی شو هغه په ذهن کې حس او پرې باور وکړو. د جذب قانون وایي څرنګه چې فکر کوئ هماغسې کیږي. په واقع کې د جذب قانون یو ثانوي قانون دی او اصلي قانون د ارتعاش قانون دی. نو په دې صورت کې هر څه چې له انرژي څخه جوړ شوي وي د ځان مشابه یا ورته جذبوي. په دې نړۍ کې هر څه ځان ته مختصه فریکونسي لري او کله چې انسان د بیلابیلو شیانو لکه پیسې، ښې اړیکې، روغتیا، نیستمني، شلیدلې یا ویجاړې اړیکې، رنځ او داسې نور شیانو باندې تمرکز کوي، هماغه شیان هم جذبوي او دا د انسان د ذهن او احساساتو له لارې شونې دی. هر فکر په ارتعاش کې دی او علامې او نښې لري. د جذب قانون وایي هر شی د ځان شبیه شی جذبوي. زموږ په سر کې چې هر فکر وي نړۍ ته فریکونسي لیږي چې مشابه موارد او مشابه فریکونسي بیرته د ځان خواته جذب کړي. که تاسو دا زده کړئ چې څرنګه د جذب له قانون سره کار وکړئ او په هغه شیانو چې غواړئ تمرکز وکړئ نو ستاسو ژوند به بدل شي. تاسو په هغه څه بدلیږئ چې د هغه په اړه ډیر فکر کوئ. همداشان تاسو کولی شئ هغه شیان جذب کړئ چې د هغوی په اړه فکر کوئ او پر هغو نسبتا ډیر تمرکز لرئ. مهمه دا ده چې که تاسو د پیښو په اړه منفي فکر کوئ که مثبت، خو ستاسو افکار ستاسو احساسات جوړوي. دا برخه ډیرو خلکو لپاره ډیره مهمه او سخته ده. که چیرې تاسو د جاذبې د قانون کارول زده نه وي نو دا چې څرنګه خپل احساسات او افکار اداره کړي یا یې جوړ کړئ دا چاره به مو نابریالۍ وي. که چیرې لکه خوښي، مینه، هیجان، قدرداني، تلوسه، هیله او د رضایت احساسات لرئ نو ستاسو فکر مثبت دی او تاسو سره به ښې پیښې کیږي. خو که چیرې د قهر، ویرې، ناکرارۍ، خفګان، کرکې او غچ احساسات ولرئ نو ستاسو منفي افکار ښې پایلې نه لري. په دغه قانون پوهېدنه ژوند اسانه او خوندور کوي. دا د هستۍ د نړۍ قوانین دي چې د هغو په زده کولو او عملي کولو سره پرته له بریالیتوب څخه تاسو ته بله هیڅ لار نه پاتې کیږي.